ملګرو شاکر الله حقیار یم. دې وخت زه ستاسو عثمان خیل ټي وي نه نیغ په نیغه یم. غزل به درته وایم، خو د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې وکړه اجازت بره خطی شمه تکړه یمه، وکړه اجازت بره خطی شمه تکړه یمه، ستوري د اسمان درله راوړی شمه تکړه یمه، زه ورته په خپل هنر د شګو پړی غړمه، زه ورته په خپل هنر د شګو پړی غړمه، زه ورپسې هر اړخ ته تلی شمه تکړه یمه. غزل مطلب ده چې د لاسو نه میخونه کله غنه راوباسو، دا ستا د بڼو غشي د بدنه راوباسو، د لاسو نه میخونه کله غنه راوباسو، دا ستا د بڼو غشي د بدنه راوباسو، زما وطن پرې وګوره اسمان ته رسېدلی، زما وطن پرې وګوره اسمان ته رسېدلی، موږ دومره قیمتي کاڼي د غره نه راوباسو. زموږ په شاعرانو کې دا یو عادت منمه، زموږ په شاعرانو کې دا یو عادت منمه، په خوله باندې خبرې د خپل زړه نه راوباسو، دا ستا د جیب نه 10 روپۍ ویستل حاجي اکبر دی، دا ستا د جیب نه 10 روپۍ ویستل حاجي اکبر دی، چې موږ پسې د لاسو نه څرمنه راوباسو. زموږ په ککرو باندې آباد اسلام آباده، زموږ په ککرو باندې آباد اسلام آباده، د خولې نه خو به خامخا پوښتنه راوباسو. حقیاره که زموږ نامه دې واغسته په شعر کې، حقیاره که زموږ نامه دې واغسته په شعر کې، دا سا درنه په توره یا په ستنه راوباسو. نظم دی د نظم عنوان دی کشمیر، دا وطن او یا کلن شو دا ناره او یا کلنه، دا وطن او یا کلن شو دا ناره او یا کلنه، ما به هم ورسه وهله ده به هم راسه وهله، پنجابي نه یې زه اورم بلوچي نه یې زه اورم، دا پښتون د سره خلاص دی د سیندي نه یې زه اورم، د مولا مازغه خراب دی او مولا پکې دا وایي زما ذهن کې تاویږي چې کشمیر به ازادیږي. سادهګان به پرې غولیږي که مقلان به پرې غولیږي، د خندا خبره نه ده جاهلان به پرې غولیږي، دا د جنګ خبره نه ده، دا د ننګ خبره نه ده چې زما بچی قتلیږي، د هندو سره جنګیږي او په دې باندې نازیږي چې کشمیر به ازادیږي. دا هندوان پرې سیاست کوي، مسلمان پرې سیاست کوي، هندوستان پرې سیاست کوي، پاکستان پرې سیاست کوي، په جنت جنت وطن کې شور راخیږي، د بمونو په سپین روبو او تورسرو باران کیږي. دا هندوان پرې سیاست کوي، مسلمان پرې سیاست کوي، هندوستان پرې سیاست کوي، پاکستان پرې سیاست کوي، په جنت جنت وطن کې شور راخیږي، د بمونو په سپین روبو او تورسرو باران کیږي، د غمونو بس هندوان په کاڼو ولي او دا یو چغه وهي چې د هندو سر به ماتیږي چې کشمیر به ازادیږي. بس د کار سړي قتلیږي، ګلالي بچي قتلیږي، د حوام لسی په اور کې بې ګناه زلمي قتلیږي، د هر دویم سړي په خوله کې د دې سرې جبې سر نشته، خو د سرو لمبو په کور کې دوی په تمه باندې ناست دي او په دې ژوند تېرېږي چې کشمیر به ازادیږي. یا یې ته واخله کافره یا یې راوړه، یا یې ورکړه مسلمان ته یا یې راوړه، چې د چا د فیصلې د دې جهان ته چې خبرو مې کړو غوسه. دا ناره ډېره زړه شوه، دا زما نیکه وهلې، د هغه نیکه وهلې، اوس اقیار نیکه جوړ شوی، زما نسل پیدا شوی، دغه نسل به شي ختم، خو بیا هم دا یوه چغه تر قیامته به چلیږي چې کشمیر به ازادیږي. مننه.